سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوې جملې زده کړو. یوه جمله به زه وایم، دوه جملې به زه وایم، یوه جمله به تاسو وایئ. دوستانو، کله چې موږ وایو ته چیرې زیږېدلی یې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي: Wo bist du geboren? Wo bist du geboren؟ د مثال په توګه زه وایم زه په کابل کې زیږېدلی یم، یا زما پیدایش په کابل کې شوی ده. دغه جمله بیا داسې وایو: Ich bin in Kabul geboren. Ich bin in Kabul geboren. لاندې جمله دا وایي دوستانو، وایي تاسو کله او چیرته زیږېدلي، تاسو کله او چیرته زیږېدلي. نو دوستانو، دغه جمله به تاسو په کمنټ کې لیکئ چې څنګه ویل کیږي. همدغه لاره ده چې تاسو کولی شئ الماني ژبه په کم وخت کې ډېر څه زده کولی شئ. تاسو کله او چیرته زیږېدلي یاستئ، نو په کمنټونو کې ولیکئ. دوه پوښتنه مې په یو جمله کې راوړې ده: تاسو کله او چیرته زیږېدلي. څوک به مطلب کولی شي صحیح په کمنټ کې ولیکئ چې نو دوستان هم زده کړي.